د سکون رادیو درنو اوریدونکو او د خپل رسنۍ درنو کتونکو سلامونه ستړي مسي دا یو ځل بیا ځکه کرم خان سمسور تاسو د ځنګړي پیکیج سره حاضر شوم په دې ځنګړي پیکیج کې موږ د افغانستان او هندستان پر شلاوري سریز راغلی یو دا ځنګړي پیکیج دوه برخې لري په لومړی برخه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو دا چې افغانستان او هندستان تر دې مهاله څومره شلاوري لوبي کړې دي هغه لوبي چا ګټلې دي دا د معلومات په برخه کې دي په دوهمه برخه کې موږ د لښکرګاه شهر د یو شمېر کرکټ مینوال نظریات راخصې دي تاسو معلومات را سره وګورئ را سره پاتې شئ افغانستان د هندستان سره نن د دروي شلاوري لوبو لړۍ پیلوي دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د شلاوري لوبي او سریز د هند خلاف برابروي د دروي شلاوري لوبو دغه سریز چې هند یې کوربتوب کوي لومړی لوبه نن ماښام 6 بجې د هند په موهالي لوبغالي کې تر سره کیږي دوهمه لوبه د روانې جنوري میاشتې په 14 نیټه په اندور لوبغالي کې تر سره کیږي او وروستۍ شلاوري لوبه د روانې جنوري میاشتې په 19 نیټه د بنگلور په چنای سوامي لوبغالي کې تر سره شي دا لومړی ځل چې افغانستان د هند خلاف د دروي شلاوري لوبو سریز کوي تر دې وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډله د هند خلاف په 15 شلاوري نړیوال سیالیو کې مخ شوې و چې څلور لوبې هندي لوبډلې ګټلې وې او یو لوبه د باران لامل به نتیجه پای ته رسیدلې و افغان کرکټ ملي لوبډلې لومړی لوبه د هند خلاف په 2010 شلاوري نړیوال جام کې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره کړه چې په هغه لوبه کې افغانستان د خپل اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره شلاورونو کې د نورعلی زران د 500 او اصغر افغان د 10 منډو په مټ 115 منډې جوړې کړې وې هندي لوبډلې د 114 منډو هدف د خپل درې لوبغاړو په سوځېدو د لوبې د 15 اور په 15 توپ پوره کړ او افغان لوبډلې ته د 2 وکټو او 1 توپونو په توفیر ماته ورکړه په دغه لوبه کې هندي توپ اچوونکي حشش نهرا د 19 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول چې د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول سو دوهم ځل افغانستان د هندستان سره په 2012 نړیوال جام کې د سپټمبر پر 19 مخ سو په یاد لوبه کې هندي لوبډلې لومړی توپونه وکړه او د خپل 15 لوبغاړو په سوځېدو سره د ویرات کوهلی د 500 او د سورش رینا د 8 منډو په مټ په پوره شلاورونو کې 150 منډې وکړې افغان لوبډلې د 115 منډو هدف په جواب کې د 19 اور په دریم توپ د خپل ټول لوبغاړو په سوځېدو د محمد نبی د 1 او کریم صادق د 14 منډو په مټ 114 منډې وکړې یا د لوب هندي لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټل په دې لوب کې هندي توپونکي ویرات کوهلی چې په 8 توپونه یې 50 منډې جوړې کړې وې د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول سو دریم ځل افغان کرکټ ملي لوبډله د هند سره د 2021 نړیوال جام کې د نومبر پر دریمه مخ شوه په دې لوبه کې هم هندي لوبډلې لومړی توپونه وکړه چې د خپل دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د روهیت شرما د 4 او کیل راهول د 9 منډو په مټ 210 منډې جوړې کړې وې افغان لوبډلې د 211 منډو هدف په جواب کې په پوره شلاورونو کې د خپل لوبغاړو په سوځېدو د کریم جنت د 22 او محمد نبی د 15 منډو په مټ 143 منډې جوړې کړې وې چې ورسره یا د لوبه هندي لوبډلې د 14 منډو په توپیر وګټل روهیت شرما چې په 20 توپونه یې 4 منډې جوړې کړې وې د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول سو څلورم ځل افغانستان له هند سره د 2022 نړیوال جام کې د سپټمبر په 8 مخ سو په دې لوبه کې هم هندي لوبډلې لومړی توپونه وکړه او د ویرات کوهلی د 122 او کیل راهول د چټکو 12 منډو په مټ 212 منډې جوړې کړې وې افغان لوبډلې د 213 منډو هدف په جواب کې د خپل اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره شلاورونو کې د ابراهیم زدران د 4 او مجيب رحمان د 13 منډو په مټ 111 منډې جوړې کړې وې یا د لوبه هم هندي لوبډلې د 101 منډو په توفیر وګټل ویرات کوهلی چې په 1 توپونه یې چټکي 122 منډې جوړې کړې وې د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول سو او پنځم ځل افغانستان د هند سره د 2023 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په اسیایي لوبې کې مخ سو په دې لوبې کې افغانستان لومړی توپونه کړې و چې په 13.2 اورونو کې د خپل 15 لوبغاړو په لاس ورکولو 112 منډې کړې وې چې یا د لوبه د باران لامل به نتیجه پای ته ورسېده یو ځل بیا امرکلی هله د معلومات متخصصي وړ ګرځېدلې وي اوس هم ستاسو پام راړو په لښکرګاه ښار کې د یو شمېر کرکټ مینوالو نظریات ته د هند سره چې کوم درې شلاوري لوبې دي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي ولې یو هند یو له تکړه هیوادونو څخه دی په نړۍ کې زموږ لوبغاړي اکثره وخت د پاس بالرانو یا د نورو سره ستونزې لري کېدای شي د دوی سره مخ شي او د دوی سره
تجربه واخلي او په راتلونکي چې 2024 کې نړیوال جام دی نو د هغو لپاره به دا یو غټ آمادګي وي. دا لوبې ډېرې مهمې دي. مثال په توګه اوس مخته ورلډ کپونه هم روان دي، نړیوال جامونه هم روان دي. د دې ترڅنګ دوی باید په دې کې تجربه ډېره ترلاسه کړي. په دې خاطر هندوستان ټیم ډېر با تجربه او د قوت سره مخ لوبغاړي لري چې موږ کولی شو چې دوی سره تجربه ترلاسه کړو. او د دې ترڅنګ موږ لوبغاړي کولی شو چې دوی په ځان کې هغه باور ویني چې دومره قوي ټیم سره دوی بازي کوي، نو دوی به دغه په ځان باندې باوري شي په ورلډ کپ کې کولی شي چې د نورو سره بازي وکړي او په ښه ویګټي. او هند دا یو شلاوري سریز د افغانستان لپاره به دا هم معلومه سي چې کم لوبغاړي په شلاوري کې شلو بیږي او کم په 500 کې 500 لپاره خو ټیم لري. افغانستان به وکولای شي چې ښه تکړه لوبغاړي او نوی لوبغاړي راپورته کړي د نوی سریزو لپاره، او دا کوم وګټ نو ډیر بشوي د افغانستان لپاره، ځکه چې مخکې د عربي امارات څخه هم یو سریز وګټه. هغه که څه هم د عربي امارات یو کمزوري ټیم او خدای یو تکړه ټیم دی، باید موږ هڅه وکړو چې د هندستان څخه وګټو دا سریز. افغان کرکټ لپاره ډیر مهم دی، باید د نوي ځوانانو باندې کار وکړي، نه دا چې په زړو کراړیانو باندې باید حق اولیت هغه چاته ورکړي چې څوک ټیلنټ لري. ډېر کراړیان شته، متخصص پلیران شته، خو بدبختانه چې هغوی نه لوبول کېږي ځکه پیسې نه لري، واسطه نه لري، دغه وجه نه فاتې دي. د ملي لوبډلې ته راتګ داسې کمزورې خبره نه ده. نو کوم لوبغاړي چې کرکټ بورډ کوم سکواډ اعلان کړی دی دا لوبغاړي په حقیقت کې وړتیا لري، ځکه چې کوم لوبغاړي شامل دي د دوی لوبې موږ لیدلې دي. تېرو لوبو ته په کتو هر یو د دې وړتیا لري. مثلا که چیرې ورته ګورو که څه هم ابراهیم زدران د 500 ورځو لوبغاړي دی، خو موږ ته نړیوالو سکواډو ته په کتو موږ پر ون ډاون باندې داسې لوبغاړي ته ضرورت لرو لکه ابراهیم زدران تر څو وکټه ودرېږي او د یو ښه ټارګټ په لور باندې لوبډله بوځي. دی په دې دغه کې د ډېر مهم رول ادا کولی شي. خو کیس احمد ټیم دی یو ښه پرفورمنس لوبغاړی دی، خو راشد خان بیا د جلا خصوصیات لري چې د هر لوبغاړي سره نشته. نو بس خدای تعالی دې هم وکړي چې کیس احمد موږ لپاره ښه ولوبېږي، هم راشد خان دا منظور چې دواړه ښه ولوبېږي. درنو اوریدونکو او لیدونکو هیله ده نننی پیکیج مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. تر بیا یو بل پیکیج پرې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. ما کرم خان سمسور ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.